ښه دوستانو، وروستۍ موضوع چې ده هغه څنګه دا ډیټابیس د کار دپاره اماده کړو تر څو دا اضافي اپشن یې بعضې شیان له منځه یوسو. ځکه دلته دا مینوګانې او مثلا دا بټنې پټې شي، یوازې دا فارمونه ښکاري شي. اول خو دا ټول ډیټابیس سلیکټ کوو، دا به لږ دې خواته کړو تر څو د صفحې په منځ کې موږ ته وښودل شي، مثلا په دغه اندازه. بل دوستانو، اول کار چې کوو راځو دلته فایل مینو ته اپشن ته، په اپشن کې دلته کرنټ ډیټابیس انتخابو، دا اپلیکیشن ته ټایټل هم ورکوی شو، لکه لیکو اچ آر ډیټابیس. صحیح ده، مثلا اډمن څوک اډمن ډش حمزه اکیډمي هاوسبند. دلته به هغه فارم انتخاب کړو چې اول راځي، نو پاسورډ راځي. دا ډیسیبل سټیټس بار باید رینی شي، اوور ویو باید وینډو په شکل وي، دا هم باید ونښي. دا انیبل لیاوټ ویو، مثلا دا ټول اپشن څنګه کوو، نیګوسیشن بټن باید ونښودل شي، او مینوګانې باید بندې شي. ډیفالټ شارټکټ مینو مثلا دا دا دي، مثلا دا دې هم نه وي، دا دې هم نه وي، فرض مثال دا دې نه وي. دلته ریکارډ ده، زموږ تقریبا وایي چې 12,000 پورې دی. مثلا زه ریکارډ څنګه کې ثبت دي کې اوکې ورته ویلی، دوی وایي چې دا اول باید کلوز شي، ځکه چې کله کرنټ ډیټابیس کې تغییر راولي هغه باید بند شي. نو دا هم دوستانو بند کړو، بیرته هم فرض مثال خلاص کړو. اوس راځو دلته دغه فارم ته. دا فارم اول کار چې کوو، کله چې موږ دا فارم دلته ورته ویو وایو، مثلا ویو ورکوو، ګورې دلته دا اضافي بټنې راځي، مینوګانې یو څه ښکاري. نو د دې په خاطر دې باندې رایټ کلیک وکړو او دلته راځو، په دې فارم باندې کلیک کوو، د فارم دې خالي ځای باندې دلته ګوره دا پاپ اپ کوو، یعنې هسې ماډل هم یس کوو، او نور ډیټا شیټ او لیاوټ او پکچر او سنټر کې او مثلا آټو کریکټ او آټو ریسایز او سایزیبل ریکارډ سلیکشن، نیګوسیشن بټنې مثلا دا دې پکې نه وي. نور ډیوایډ لاین، نو دا سکرول بار مثلا نه دی لري، دا کنټرول باکس دې مثلا نه وي، کلوز بټنه دې مثلا نه وي، منیمایز او ماکسیمایم بټنه دې هم نن وي، دا دې هم مثلا نو وي. نور ډیټا شیټ او مثلا سپلټر بار پوزیشن او مثلا نورو شیانو سره فرض مثال دومره غرض نه کوو. دې ته چې سیو وي، کله چې وي ورته کلیک کوو. وګورئ دوستانو، د ډیټابیس یوازې دلته یو دغه بټنه پاتې ده، دا به هم هغه کړو، څه ورته وایي، دغه سلیکشن به هم نو کړو. نو دلته یوازې سکرین باندې سپین خط راځي، حمزه اکیډمي کله چې وکېږي دا بل فارم کې بیا ښودل کېږي. دا بیا ډیزاینینګ ویو ته راغلو، مثلا په دې کې همدغه یو سلیکشن بټنه چې دا نیګوسیشن بټنه، ریکارډ سلیکشن، ګوري دا مو هم نو کړو. اوس چې کله سیو ورته ووایو او راشو، نو دا هم ورک شو له دې ځای. نو یوازې همغه سپینه صفحه د ډیټابیس پاتې شوه چې هغې ته مثلا حمزه او فرض مثال اکیډمي، نو دا مو اوکې کړو. دوستانو، دوهم هم د اډمن فارم ګورو په دې شکل ښیي، دا شیان موږ ته دلته دې بغل کې ښیي. دا فارم هم همداسې کوو، ډیزاینینګ ویو ته راځو، دلته انتخابو، دا مثلا پاپ اپ کوو، مثلا یس یې کوو، دا دوهم هم یس کوو. الو فارم ویو ده، مثلا ډیټا شیټ ویو زه دا صحیح دی، پکچر ده، آټو ریسایز ده، مثلا فټ سکرین ده، ریکارډ سلیکشن، مثلا نیګوسیشن بټنې، کپشن ده، سکرول بار دي فرض مثال نو، کنټرول باکس مثلا نو، کلوز بټن یعنی نو،
ماکسیمم مایننګ بټن دا هم نو او دا دې هم نو او اټو سایز ده او سلیکشن چیرته ده د ریکارډ سلیکشن خو نور شو ډیټا شیټ فارمولي ډیفالټ مثلا په دې شکل دې ته مو هم سیب وویلې کله دوستانو دا ویو کو نو موږ ته به یوازې همدغه ډیټا ښکاري ګوري په سکرین باندې همدا موږ ته ښکاري نو خپله کومې بټنې چې موږ جوړې کړي دي له هغې نه استفاده کوو همداسې دلته درې فارمه نور هم لرو مثلا ویو کوډینګ فارم ده ګوري د کې هم کوډینګ فارم کې هم دا ښکاري نو دا هم ډیزاینینګ ویو ته راځو دلته یې پراخه کوو نو دلته کلیک کوو دا فرض مثال پاپ اپ یس کوو او دا هم یس کوو او الاینمنت سنټر کې ده پیکچر موډ سټرچ ده auto resize او fit to screen یس ده ریکارډ سټایل ده ریکارډ سلیکشن یې لرې کوو نیګوسیشن بټن یې نو او کپشن یې ډیوایډ لاین نو ده سکرول بار مثلا نو ده کنټرول باکس هم لرې کوو او کلوز بټن هم لرې کوو مانیمای ماکسیمم دا هم نن کوو موویبل هم نو کوو دې ته هم سیو ویو دوستانو کله چې دا موږ او تاسو ویو کو نو دا به هم موږ ته په دغه شکل سره البته ښودل کیږي خو دا یې صحیح شکل نه ده باید دا موږ ته مکمل وینډو کې وښیي نو په دې به کار وکړو چې دا وینډو ته شي لکه په دې شکل سره ښه دوستانو بل چې د هغه سیلري فارم ده سیلري فارم هم مثلا دلته راځو دا اډمن فارم چې کوو چې دلته موډل یس ده سنګل فارم او پیکچر سنټر او سایزبل بارډر سټایر سایزبل نو او دلته کوډینګ هم ګورو ښه دوستانو کوډینګ کوی شو چې دلته یو ډیټا شیټ ټاپ سپلټ سکرول بار نیدر ده لیفت ټو رایټ کوی شو دلته مثلا یو کوډ ورته اضافه کو دوستانو کوډ اضافه کو تر څو دا موږ ته مکمل وښیي یا فرض مثال دا لږ دې خواته کو او لږ یې لاندې کو تر څو دا صفحه مکمله وښیي اوس یې که ویو کې وګورو یو څه به پراخه شوي دوستانو بیا هم مکمل نه ښیي ځکه دا فارم ماکسیمم نه ده همدارنګه بل فارم چې ده هغه سیلري فارم ده نو سیلري فارم هم دلته لرو دې ته هم رایټ کلیک کوو وهو دا مثلا دلته پاپ اپ یې کوو صحیح ده دوستانو او په دې ځای کې دا هم یس کوو سنګل فارم امبیډیډ او دلته فول سکرین یس ده ښه دوستانو او ریکارډ سلیکشن یې نو کو او دا هم نو کو او بوت دا نیدر بارډلې او کنټرول باکس هم نو کو او په دې شکل دا یې هم نو کو او دا هم نو شو ماکسیمم او منیمایز بټنه چې ده ماکسیمم او منیمایز بټن دا هم نو کو او دې ته سیو وایي مثلا دوستانو دا ګورو اوکې کوي مثلا ته ویو نو دا هم په دې شکل یې موږ ته وښودو ښه دریم چې ده هغه لیف فارم ده نو دوستانو دلته راځو هغه ته لیف فارم ده اوکې ورته وهو لیف فارم هم دلته دوستانو کلیک پې کوو پاپ اپ یې کوو صحیح ده چې موږ ته اوپن شي دا هم پاپ اپ کوو او تر څنګ یې دلته سکرول بار چې دی دا فرض مثال نیدر کو او ډیویډ لاین چې ده دا خو نن ده او
کلوز بټن هم نو کوو او دا هم نو کوو. ماکسیمم مینیمایز بټن هم نو کوو. موویبل چې ده دا هم نو کوو. دې ته هم سیو وي. بل دوستانو بل فارم چې ده هغه دلته موږ او تاسې هغه لرو، سکن بای آی ډي ده، یو فارم ده، سیلري ده، سیلري فارم خو هلته هم ده، دا سب فارمونه دي. نو دا هم همداسې انتخابوو او دلته راځو، اسکن چې موږ پیدا کوو نو دی هم پاپ اپ کوي او دا هم پاپ اپ شو او ترڅنګ یې نیویګیشن بټن یې مثلا نو کوو، ریکارډ سلیکشن هم نو کوو او اټو ریسایز بله ډیوایډډ لاین خو یې نو ده، سکرول بار یې نیدر او دغه بټنه کنټرول بټن هم باکس هم لرې کوو، بټن هم نن کوو. موویبل هم مثلا نن کوو، یا سم ورته ویل همداسې دغه بل فارم چې ده دا هم ډیزاینینګ وکړو، خلاصو دلته کلیک وهو نو پاپ اپ بټن یې یس کوو، دا یې هم یس کوو. په دې ځای کې اټو ریسایز سکرین سلیکشن بټن یې نو کوو، دا هم نو کوو. سکرول بار یې نیدر کوو، کنټرول باکس بټن یې نو کوو، دا هم نو انتخابو او سیو ورته ویو. نو دوستانو دا بعضې فارمونه یې واړه ښودل، نو په دې باندې رایټ کلیک کوو، کله چې ډیزاینینګ ویو ته راشو دلته کلیک کوو، بیا دغلته موږ او تاسې که فکر کوئ په هوم کې کومه مینو ده کریټ کې ګورئ دلته کوډ لرو، ویژوال بیسک، په دې باندې مثلا کلیک کوو، همدغه فارم ته دلته هغه فارم انتخابو، ګورئ فارم راغی، دلته کرنټ فارم یعنې همدغه فارم کرنټ به پیدا کړئ، کرنټ دغه ده دوستانو. دلته به ورته ولیکو docmd ډاټ ماکسیمم، یعنې دغه فایل هغه چې موږ ته اوپن کوئ نو فارم باید ماکسیمم راشي. نو دا مو دوستانو سیو کړو او له سیو نه وروسته مثلا دغلته پاسورډ فارم وشو، کوډینګ هم وشو، سیلري ته راغلو، دا ویو کوو، دغه ځای باندې هم کلیک کوو. دوستانو دا فارم هم دلته خلاص کړو، ګورو چې دا ویو کوډ دلته ډیزاینینګ ویو کې ده، ګورئ ویو کوډ ته راځو. په دې ځای کې دوستانو بیا د تیر په څیر مثلا چې شی انتخابو، فارم انتخابو، یعنې همدغه فارم، دلته کرنټ انتخابو، دې ته هم لیکو docmd ډاټ ماکسیمم، یعنې دا ماکسیمم موږ ته وښیه، وړوکی مه ښیه، دا هم سیو ورته وایو. دوستانو دا کلوز کوو، دا سب فارم پسې نه ګرځو، دا سکن فارم ته راځو، دا هم همغه په شکل باندې دا ډیزاینینګ ته راځو، دلته ویو کوډ کلیک کوو او په دې ځای کې فارم انتخابو او دلته ورته کرنټ وایي او دې ځای کې ورته لیکو چې docmd ډاټ ماکسیمایز، نو دا مو هم ماکسیمایز کړو، دې ته سیو وایو، دا مو هم کلوز کړو. وروستی فارم چې ده هغه هم په دې شکل اوپن کوو، ډیزاینینګ ویو ته راځو، ویو کوډ ورته کلیک کوو او په دې ځای کې مثلا فارم مو انتخاب کړو او فارم ته مو کرنټ ویلو docmd ډاټ ماکسیمایز او دې ته مو سیو وویلې، دا مو هم بند کړو. نو دوستانو اوس نو ډیټابیس زموږ اماده شو، کله چې موږ دا بند کړو او راشو دې خپل فایل ته، مثلا دلته زه همدغه HR ډیټابیس باندې کلیک کړم، نو دا به ماته په دغه شکل سره اوپن شي، دا ګورئ. نو دلته ما نه یوزر غواړي، مثلا نوم ورکوم حمزه او یو اکیډمي پاسورډ ده، کله چې زه دا اوکې کړم وایي پاسورډ غلط ده، اکیډمي، نو پاسورډ به اوس صحیح شوی. ګوره دې فارم ته یې داخل کړو، دلته موږ او تاسې دا
څلورم ریکارډ دلته ثبت شوی ده. مثلا بل ریکارډ کلیک کوو یو بل کس ته ایمل په نوم، بل ریکارډ کلیک کوو مثلا بل کس ته، بل ریکارډ کلیک کوو بل کس ته. په همدې شکل سره مخکې د ځو او دا ریکارډونه همداسې ډیټا په دې باندې ریکارډ ډیلیټ کېږي، په دې باندې ثبتېږي. همداسې اټچ سی وي ور اچوو، مثلا څه ورته وایي دا کرنټ ساینډ کانټراکټ ور اچوو، تذکرې سکین اچوو، کومنټ چې شی لیکو، مثلا لی فارم یې ورته ډکو د همدغه شخص فرض مثال دغه شخص راغی د زنم کوډ کاپي کړو راغلو ته لیک فارم ته په دې ځای کې د نوم ور اچوو. نو ګوره دلته یې لیک فارم هغه فورم ده، مثلا 2 ورځې رخصت یې اخیستی 2 نور اخلي چې 4 ورځې شي. او نو بیا مثلا کلوز کوو. همداسې راځو سیلري فارم ته د معاشونو موضوع ده، دا هم کوډ ورکوو دلته ښکاري فرض مثال 2026 کال او د هغه معاش یې هم اخیستی ده د مارچ. دلته یې معاش رسوو مثلا $350 د معاش تیارې راځي او په دې کې ګورنمنټ ټکس مثلا $25 ده او اضافي مثلا پاید کوم ذرې نه ده اخیستی ټول معاش یې پاتې ده. صحیح ده، نو $325 یې مکمل پاتې دي دوستانو. همداسې اوپن کوډینګ ته راځو، غواړو دلته آی ډي جوړه کړو. نو اوپن په آی ډي باندې کلیک کوو. نو دا د اتومات به دې کس ته کار څنګه شي تنظیم به شي. دا یو مشکل یې پیدا کړی ده ځکه دا موږ پاپ اپ کړی ده، باید د دې دغه فارم پاپ اپ نه اوسېږي. نو په دې خاطر باندې موږ او تاسې دا کلوز کوو ډیټابیس او له سر نه راځو دا ډیټابیس اوپن کوو. البته د هغه په شکل باندې د ډیزاینینګ ویو په شکل دا کوډینګ فارم چې ده دلته چې ډیزاینینګ ویو ته راغلو دغه پاپ اپ یې څنګه کوو نو یې کوو، ځکه دا که چېرته موږ پاپ اپ کوو دې په سر باندې بیا بل فایل نه راځي. اوس که چېرې دوستانو موږ پاسورډ ته راشو نو ولیکو حمزه اکیډمي او دا اوکې کو دې فورم ته داخل شو. اوپن کوډینګ ته راشو مثلا وایي کارت موږ ته جوړ کړه نو اوکې کو ګوري کارت دلته اتومات تنظیم شو. دوستانو دغلته چې دا رنګ لري باکګراوند لري دا هم کولی شو چې له منځه یوسو او مثلا غواړو د دې کانټراکټ ماته جوړ کړو اتومات همغه نمبر چې ورکړو نو د دې شخص کانټراکټ به اتومات څنګه شي په دغه شکل جوړ به شي چې پرنټ ورته ووایو دواړه صفحې به یې پرنټ شي. همدارنګه وایي چې HR لیټر یې جوړ کړه کله چې ورته ډیټا ور واچوو اتومات به HR لیټر به جوړ شي او بس پرنټ ورته ووایه او پرنټ به شي او خلاص. بل دوستانو د ده تذکره مثلا په کار دی د هغې ته چې کلیک ووایو نو دغه دلته به تذکره او کانټراکټ قرارداد موضوعات دلته پراته وي. بل د ده د سیلري پی سلپ مثلا غواړي چې د کوم معاش پی سلپ یې جوړ کړي یا پرنټ کړي مثلا د 2026 کال دلته مارچ ورکړئ MAR یعنې مارچ. کله چې دا اوکې کړي نو د مارچ د میاشتې پی سلپ به یې پرنټ به شي او امضا به شي. بل دوستانو لیف فارم په اړه ده مثلا دلته معلومات ورکوي غواړي چې لیف فارم یې نور پرنټ یې کړي او امضا یې کړي مثلا ګوري 4 ورځې لیف یې اخیسته 9.3 ورځې پاتې ده ګوري دلته ښکاري منظم. نو په دغه شکل باندې دوستانو یو منظم ډیټابیس د یو کمپنۍ دپاره ترتیب شو. خدای په اول کې چې تاسو دپاره د خوښې وړ ګرځېدلی